د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې حضرت عمر سے په دور کې داسې خلکو د منځ دومره شوقیان منګه چاته داسې شوقیان په دې التحیاتو کې لږ اختلاف دی د ځینې صحابه کرامو یو مسلک دی د ځنبل زمنګ د عبد الله ابن مسعود سے مسلک دی دا یاد ساتئ عبد الله ابن مسعود سے منګ چې التحیات لله والصلوات والطیبات دا مونږ وایو کنه دا مونږ د عبد الله ابن مسعود سے وایو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو مشهور فقيه دی او په دې کې بلاشه زمنګ سره اقوالم دی بلاشه نور دلایل دي زمنګ سره چې موږ په دې باندې ولې امام صاحب عمل کوي امام صاحب د عبد الله ابن مسعود صاحب روایت ولې رخلي ولې موږ دا وایو التحیات لله د په شام کې اوسېدو دا سړی د حضرت عمر صاحب دور دی د حضرت عمر صاحب دور دی دین د زده کول خوند کوي دین د دې خلکو نه خلک زده کوي چې دې په څنګه په دین عمل کو 80 سال یا 85 سال عمر دی اتیا کال یا 15 اتیا کال د نن سبا نه میټرو شته او نو داغه د پاره کوم داسې پلین کوچ شته او نو د پیجارو شته او نو موټر سایکل شته چې هغه پلاټ شي روان شي پیدل د شام نه روان شو د شام د زمکې نه په دې خاطر دا روان شو چې د لال شي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خواته او نور صحابه کرام لوی صحابه کرام ژوند دي د حضرت عمر سے د خلافت دور دی د روان شو د شام نه په دې نیت چې التحیات لله یاد کما تشهد یاد کما او تحیات لله یاد کما چې راورسېدو په یو میاش سفر او په یو میاش د شام نه راورسېدو مدینه منوره ته چې مدینه منوره ته راورسېدو نو د حضرت عمر سے پختنه وکړه حضرت عمر سے به پیدا کړ حضرت عمر سے تخوا ته ورغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمخه تکین است حضرت عمر سے ته فرمای وې زه د شام نه راغلی ما حضرت عمر سے ته فرمای وې کاکا ست پار راغلی زه ډیر مشر سلیو اتیا کال 50 اتیا کال ډیر عمر دی اتیا کال 50 اتیا کال ډیر لوی عمر دی نن سبا زمانه مطابق حضرت عمر سے ته فرمای وې وایا په څه خاطر باندې راغلی څه خبره مجبوره کې دې ته چرل تراغی نو دا بزرګ ته فرمای وای جی محض په دې خبره پسې راغلی ما چې زلال شمه مدینه منوره ته او د رسول الله مبارک پاک صحابه کرام ژوند دي چې زه د هغینا التحیات لله والصلوات والطیبات یاد کوم صرف التحیات دې یاد کما په دې خاطر باندې راغلی ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا راوی فرمایي وای قسم بالله حضرت عمر سے دسی وجړل چې دا ګیره مبارکه د جړا د وجنه لمده شو ګیره مبارکه لمده شو د ډېری جړا د وجنه چې ته د عمر ته ګوره او د دې عمل ته ګوره چې د هغه شام نه روانېږي د مدینه منورې په طرف باندې او مدینه منورې ته په دې خاطر باندې راځي دومره سخت برداشت کوي په میاشتو مزلې کوي لوګه تیرای تند تیرای او د لارې مشکلات او تکالیف تیرای چې دا ورسېد د سړی کله مدینه منورې ته راوي فرمای وای چې وختي ګډ وډ شکل بالکل دود سکړو چې بدل کړو او کپڑے مکمل خیرنه شوی یو میاش ډیر شه ده کنه یو وخت چې سړی کپڑے واغوندي مسلسل نو سمې بدل شي بڑا چمړه په پاسه وروخیږي دسي بدل شي نو چې یو میاش مسلسل هغه کپڑے سړی استعمال کوي بیا په هغه زمانہ کې چې نه گاډي شته دی او نه څه بل سہولت شته او پیدل مزه دی نو یقینا ډیر مشکل کار دی کنه خلکو کې دسي طلبو